بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم والترمذي. رسول الله سلام فرمایلی تاسو تلوار وکئ، چابکی وکئ په خو اعمالو فتنن د هغه فتنو څخه، یعنی هغه فتنې لرغلي نوي نو تاسو په خو اعمالو باندې تلوار وکئ، اعمال وکئ، حج، زکات، روزه، منځونه، نفلونه، صدقات، علم و تعلم و تعلیم د هغه فتنو څخه كقطع الليل المظلم، چې هغه فتنې داسې وي لکه برخې، حصې، ټوټې د شپې، هسې شپه چې هغه ډېره تیاره ده، شپه چې ډېره تیاره وي چې د مثال په طور کې ستوري هم نه وي، سپوږمۍ هم پکې نه وي، بیا د هغې دا برخې او دا حصې هغه یو د بل سره نښتي وي او ډېرې وي. د دغې ټوټو د برخو د شپو سره نبي علیه السلام د دې فتنو تشبیه ورکړ چې دا فتنې به دغسې دغه فتنې اوس څه شی دی؟ هغه سخت مرضونه، کینسر، تور زیړی، جذام مرض، موجوده وخت مثال په طور کورونا، ټایفاید، داسې نور سخت امراض، دارنګې د واکدارانو ظلمونه د خلکو په سر او په مال، دارنګې ډیروالی د ناحقه قتلونو، دارنګې سخت فقر. یوه ډله د فتنو دغه ده، او دویمه ډله د فتنو دا ده چې بد کارونه به په امت کې ډېر شي، بد کارونه، زناګانې، شرابونه، دوکه، غیبت، دا یو. دارنګې په امت کې به څه شی راشي؟ عادتونه، رواجونه د کفارو، د کفارو غوندې خوراک، د کفارو غوندې جامې جوړول، د کفارو غوندې مړی کې رواجونه کول، د کفارو غوندې په ودونو کې رواجونه کول، د کفارو غوندې ویښته جوړول، د کفارو غوندې جامې جوړول. دارنګې فتنو نه څه مراد دی؟ چې کفار به خلک رابلي ضلال ته، خلق به گمراهی ته رابلي. چیش ته به رابلي؟ چې دوی فیصلې وکړي په هغې قوانینو باندې چې انسانانو وضع کړي. نو دا ټولې فتنې دي، دا ټولې فتنې دي. نو نبي علیه السلام وایي زما په امت کې به دغسې فتنې راشي، بیا به څوک د ښو اعمالو کولو ته به موقع ورته نه پیدا کېږي، موانع به ډېر وي. مخکې تلوار په ښو اعمالو وکړي، هو اعمالو د هغې فتنو نه چې هغه په شانته د برخو د ټوټو د تیارې شپې دي. یصبح الرجل، داخل بشي سړی په سبا کې، مؤمنا مؤمن، یعنی په سبا کې د ورځې به یو سړی مؤمن وي، د ایمان والا وي، ویمسي کافرا، خو چې بېګا راځي دی به کافر وي. د دغې سختو مرضونو، ظلمونو برداشت به نشي کولی، د قتلونو، د سخت فقر برداشت به نشي کولی، او ګناهونه به ډېر زیات شي، د کفارو دعوت به غیر هغه ته ډېر زیات شي، خپلو قوانینو، خپلو رواجونو او هغه ته، او د کفارو دعوت به ډېر زیات شي که نه چې فیصلې د وضعي قوانینو وکړي. نو اکثره خلک به په دې کې وښویږي، کافر وشي. ویمسي مؤمن، یو سړی به داخل شي په بیګا کې مؤمن،
مومن به وي ویصبح کافرا خو چې داخلېږي په سبا کې نو دی به کافر کېږي د دغې مشکلاتو د فتنو د وجې نه د دغې کفارو د عاداتو د اخلاقو او د دغې تحکیم د غیر شرع الله د وجې نه بله ډېره بده خبرداره چې دا فتنې به دومره ډېرې شي دا مشکلات ظلمونه قتلونه سخت فقر ګناهونه د کفارو عادات او د هغوی دعوت ضلال ته دومره به ډېر شي چې یبیع دینه بعرض من الدنیا خرڅوي به دین خپل په سامان د دنیا سامان د دنیا نه څه مراد دی کرسۍ چوکۍ مال حیثیت په دغې شیانو به انسانان د خپل دین خرڅوي د خپل دین نه به تیریږي د اسلام نه به تیریږي او د خپل پلار و نیکه دغه ژوند نه به تیریږي نو ځکه به دا به سبا کې مسلمان خو بېګا چې رځي کافر شوی وي بېګا کې به مسلمان خو چې سبا رځي کافر شوی وي د خپل دین به په سامان د دنیا خرڅوي اوس موږ او تاسو چې ګورو الله تعالی دې موږ او تاسو وساتي په اسلامي ممالکو کې څه حال دی او بیا خاص کر دغه نږدې زموږ او ستاسو ملک او نږدې ممالکو کې څه حال دی د کرسۍ او د چوکۍ او د مال او د پیسو دپاره د دولت دپاره د حیثیت دپاره الله تعالی دې زموږ او ستاسو حفاظت وکړي الله تعالی دې موږ او تاسو ته د دغې فتنونو د بچ کولو د علم او د صبر برخه نصیب کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته